پسنا چی خائیگی اللہ دے اللہ چی سجدی ورتا کیگی اللہ دے اللہ پسنا چی خائیگی اللہ دے اللہ چی سجدی ورتا کیگی اللہ دے د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره درنو اوریدونکو حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د لوړې پوړۍ صحابي و د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې د نهاوند په جګړه کې د مجاهدینو امیر و او نهاوند د حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه په لاس فتح شو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت حذیفه بن یمان د مداین والی وټاکه خو سره د دومره لوړې رتبې د حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ژوند بې اندازې زهد او عاجزي سره تېرېده د آخرت د فکر او د الله رب العزت له ویرې له امله د دنیا عیش او آرام د هغه په نظر کې هیڅ نه و حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه د مداین د والی په صفت په داسې حال کې مداین ته ننوت چې په یوه کچره باندې سپور و چې زینې نه درلود او یوازې یو زوړ او شلیدلی زل ورباندې پروت و په یو لاس کې یوه ټوټه ډوډۍ وه او بل لاس کې د غوښې هډوکی و د مداین خلکو ته خبر رسېدلی و چې نن اسلامي حاکم تشریف راوړي له همدې امله د ښار ټولو مشرانو او مخورو کسانو د هرکلي لپاره له ښار څخه بهر د هغه انتظار کوه حضرت حذیفه بن یمان راغی او د دوی له مخې تیر شو د خلکو په تصور کې هم دا خبره نه راتله چې د مداین والی دی د دوی له مخې تیر شوی وي تصور ته د راتلو خبره هم نه وه د مداین خلکو د هیڅ حاکم د داخلېدلو د ډول ننداره نه ولیدلې کله چې وخت ډیر تیر شو نو هغوی له مسلمانانو څخه وپوښتل چې ستاسې والي ښار ته راتلونکی و خو د هغه سورلي ولې رانغله مسلمانانو ورته وویلې هغه همدا اوس ستاسې له مخې تیر شو د ښار مشرانو چې دا خبره واورېدله منډې کړې او ځانونه حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته ورسول د هغه په لاس کې لا تر اوسه هم د ډوډۍ ټوټه او د غوښې هډوکی و حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه هغه د خلکو لور ته وړاندې که وکتل شي چې د ښار خلک دا ټوټې څه ډول ستوني تیروي د ښار مشرانو د درناوي له مخې هغه واخیستله خو پټه یې اخوا وغورځوله امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به چې څوک د کوم ځای حاکم وټاکه د هغه د مقرري په فرمان کې به خپل احکام او د هغه فرائض او مسئولیتونه هم لیکل خو د حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه په نوم چې کوم فرمان و په هغه کې د مداین خلکو ته هدایت ورکړی شوی و چې د هغه حکم واورئ او اطاعت یې وکړئ څه چې غواړي هغه ورکړئ د مداین د مشرانو په مخ کې چې دا فرمان ولوستل شو له هر لوري آواز پورته شه چې خپلې اړتیاوې موږ ته ووایئ چې موږ هغه پوره کړو حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین رضی الله تعالی عنه په نقش قدم روان و د دنیا عیش او آرام ته هیڅ اعتبار نه ورکوه تل یې په آخرت نظر و
نو حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه وفرمیل زه یوازې د خپلې ګېډې لپاره ډوډۍ او د خره لپاره واښه غواړم تر کومه وخته پورې چې زه دلته اوسیږم له دې څخه زیات نور شي ته اړتیا نه لرم دا و د مداینوالي دې ته وایي د آخرت ویره او دې ته وایي د الله رب العزت ویره چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو او ارشاداتو په رڼا کې تیروي د نن ورځ والیان او د نن ورځ حاکمان دې راشي د حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه مبارک ژوند دې مطالعه کړي د دې نه دې عبرت واخلي حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ته غریبي او لږه ډیره ګرانه وه سره له دې چې حاکم هم وه خو حکومت کول یې نه خوښېدل خلکو ته به یې تل نصیحت کوه چې د فتنو له ځایونو څخه لرې اوسئ چا ترې پوښتنه وکړه چې ای حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د فتنو ځایونه کوم دي حضرت حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل د حاکمانو او امیرانو دروازې خلک د امیرانو دروازې ته ورځي د هغوی دروغ مني او صفتونه کوي دا ټول د فتنو ځایونه دي نن ورځ هغه اهل علم او علما چې د عالم په لباس کې ورځي د حاکمانو او امیرانو دروازو ته ولاړ وي چاپلوسي کوي دا په فتنو کې غورځېدلي دي دوی د الله نه وویرېږي را دې شي د الله کلام دې مطالعه کړي د محمد رسول الله احادیث دې مطالعه کړي چې الله څه وایي او دوی څه کوي د حضرت حذیفه بن یمان له دنیا څخه سخته کرکه وه او فرمایل وی زړه مې غواړي چې دروازې وتړم او کینم او له هیچا سره ونه ګورم تر دې پورې چې خپل رب ته ورشم کله به چې لمونځ کوو نو ډېر زیات نرمښت به پکې پیدا شه ځکه د هغه ملاقات د چا سره و د الله سره و حضرت حذیفه بن یمان به ډېر زیات ژړل خلکو د ژړا علت ورڅخه وپوښته حضرت حذیفه بن یمان ځواب ورکه له ما سره د دنیا د بیلتون غم نشته ما ته مرګ ډیر ګران دی خو نه پوهیږم چې هلته به څه راپېښ شي یا الله صحابه و کرامو په آخرت او د قبر په حالاتو او معاملاتو باندې څومره ټینګ ایمان درلود کاشکې چې زموږ د عبرت سترګې بینا وای او له هغو حالاتو او واقعاتو څخه موږ سبق اخیستی وای الله رب العزت دې زموږ په حال باندې رحم وکړي دا خو د الله رب العزت خاص بندگان او خاص صحابه کرام ول چې د دوی په زړونو کې د آخرت ویره پرته وه اوس د عامو صحابه و کرامو حال واورئ چې هغوی د الله نه او د آخرت نه څومره ویرېدل ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یو ځل یو سړی راغی او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیناست وی ویلی یا رسول الله له ما سره دوه غلامان دي او دواړه ما ته دروغ وایي له ما سره خیانت کوي خبره مې نه مني نو ځکه زه هغوی ته شکنځلې کوم او وهم یې د قیامت په ورځ به له ما سره د دې ډول چلن له امله څه معامله کیږي کله چې دې صحابي دا خبره وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړ ستا غلام چې له تا سره خیانت کوي خبره دې نه مني دروغ درته وایي د هغې او د دې سزا چې ته یې دوی ته ورکوې حساب به کیږي که چیرې ستا سزا د هغوی له خطا سره برابره شوه نه به پکې ستا ګټه وي او نه هم تاوان او که چیرې ستا سزا د هغوی له ګناه څخه زیاته وه نو له تا څخه به د دې زیاتوالي بدل اخیستل کیږي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واوریدله نو یوې خواته شو او په ژړا یې شروع وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل آیا تا د الله رب العزت دا ارشاد نه دی تلاوت کړی ونزع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبة من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین د قیامت په ورځ به موږ برابرې ټول کوونکې تلې کیږدو بیا به پر هیچا یو بڅرې ظلم نه وي د چا چې د اوري د دانې په اندازه هم څه کړه وړه وي هغه به موږ ورمخې ته کړو او د حساب کولو لپاره موږ کافي یو هغه سړي چې دا واورېدل نو ویې ویلې ای د الله رسوله ما د خپل ځان او د هغو غلامانو په حق کې له دې څخه غوره لاره وموندله چې له هغې څخه ځان لرې کړم له دې امله تاسې شاهد اوسئ چې له اوس څخه زما غلامان آزاد دي ګورې دومره د ظلم نه ایریدل دومره د تیري نه ایریدل چې د آخرت د ویرې له وجې نه د خپل غلامان آزادوي فکر وکړئ
د صحابه و کرامو رضی الله عنهم د الله رب العزت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو څومره پوخ باور و او د هغوی په زړونو کې پر آخرت باور څومره کلک کړی و د آخرت په کار کې هغوی د دنیا ډېرو لویو ګټو ته هم اهمیت نه ورکوه. هغوی د دنیا تاوانونه قبلول خو د آخرت تاوان یې نشو قبلولی. خو موږ د آخرت تاوان قبلوو او د دنیا تاوان نشو قبلولی. دغه صحابي که مشهور او بارز صحابي نه و، که چیرې که مشهور صحابي وای نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنه به یې نوم اخیستی و او واقعه به یې ذکر کړې وه. خو بیا هم څومره د الله نه ویریږي، د آخرت نه څومره ویریږي. حضرت ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها فرمای چې یو ځلې دوه کسان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل. د هغو دواړو ترمنځ د کومې ځمکې په سر شخړه وه، خو له هغوی څخه له یوه سره هم د خپلې دعوا څه ثبوت نه و. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تاسې دواړه ما ته له خپلې دعوا سره راغلي یاست او زه یو انسان یم. امکان لري له تاسو څخه یو په دلیل وړاندې کولو کې د بل په نسبت په ژبه کې تیز وي او زه د هغه څه مطابق چې اورېدلي مې وي ستاسې ترمنځ فیصله وکړم. که چیرې ما د چا په حق کې داسې پریکړه وکړه چې په هغې سره د هغه د ورور څه حق لاړ شي، داسې دې وګڼي چې ما ورته د اور یوه ټوټه جلا کړه او هغه به د قیامت په ورځ د هغه اور ټوټه د توق په ډول په غاړه کې اچولی راشي. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد هغو دواړو واورېده، دواړه په ژړا شول او دواړو وویلې ای د الله رسوله زما حق زما ورور ته ورکړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې داسې ده نو دواړه ولاړ شئ او په دوه برخو یې وویشئ او داسې وکړئ چې کومه ټوټه چې چاته په لاس ورغله هغه د خپل ملګري ته بخښنه وکړي، یعنې یو بل ته بخښنه وکړئ. کیدای شي چې له واک سره په ویش کې کمی او زیاتی شوی. دغه دواړه کسان هم د مشهورو او معروفو اصحابو له ډلې څخه نه ول. که نه نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها به دا پیښه د هغوی له نومونو سره بیان کړې وه. له دې څخه څرګنده شوه چې په ټوله ټولنه کې په آخرت باندې د ایمان روح چلیده او د خاصو اصحابو حال خو له دې څخه هم ډېر زیات ولاړ و چې په مخکې خپرونو کې ما تاسو ته بیان کړ. دې ته وایي د آخرت ویره، دې ته وایي د الله ویره چې د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیروي. نو راځئ درنو اوریدونکو، د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې د خپل ابدي ژوند مه تباه کوئ. د آخرت ویرې ته، د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ. د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو او د لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ، تر څو الله رب العزت د آخرت په ورځ د هغه وحشت او د هیبت نه موږ او تاسو وژغوري او په خپل فضل او کرم سره الله موږ او تاسې جنت ته داخل کړي. که د دې نه مخکې د آخرت ویره ستا په زړه کې نه وه، که د دې نه مخکې د الله ویره ستا په زړه کې نه وه، همدا اوس چې زما خبرې اورې د آخرت ویرې ته، د الله ویرې ته د خپل په زړه کې ځای ورکړه. د الله د حکمونو پابند شه، د محمد رسول الله د سنتو پابند شه، تر څو الله رب العزت تا د جهنم نه وژغوري او جنت ته دې داخل کړي. الله رب العزت دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحم وکړي او د خپل دین پابند دې موږ او تاسې وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. چې کوي د عزت او ذلت فیصلې غواړو مونږ ترېنه تل د رحمت فیصلې غواړو مونږ ترېنه تل د رحمت فیصلې غواړو مونږ ترېنه تل د رحمت فیصلې په مخلوق چې رحمېږي الله دې الله چې سجدي ورته کېږي الله دې الله په مخلوق
چې رحمیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله پسنا چې کایږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای کله چې دا آیت یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا، ای مسلمانانو خپل ځانونه او خپلې کورنۍ د دوزخ له اور څخه وژغورئ. دا آیت چې کله نازل شو نو په یو ځوان باندې داسې تاثیر وکړه چې د بېهوشي په حال کې ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په زړه لاس کیښوده، ویې لیدل چې زړه یې حرکت کوي. نو محمد رسول الله وفرمیل ای ځوانه لا اله الا الله ووایه. هغه کلمه وویلې. محمد رسول الله هغه ته د جنت زیری ورکه. اصحابو وپوښتل یا رسول الله په دې زیري کې زموږ برخه هم شته؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تاسو د الله رب العزت دا قول نه دی اوریدلی؟ ذلک لمن خاف مقامی و خاف وعید. دا د هغه چا مکافات دی چې زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره لري او زما د عذاب له اخطار نه ډاریږي. نو دا ځوان زما په حضور کې له ځواب ویلو نه ویره درلودله او زما د عذاب د اخطار نه ویرېده، نو زه دې ته د جنت زیری ورکوم چې انشاء الله دا به جنتي وي. ځوانانو ته وایم چې په خپلې ځواني مه دوکه کیږئ. د دنیا ژوند ته ژوند مه وایئ. راځئ په دې ځواني کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ. په ځواني کې د محمد رسول الله د سنتو پابند شئ. قرآن پرانیزئ، د محمد رسول الله احادیث پرانیزئ، علماو ته کینئ، اسلامي خپرونې واورئ چې علما د الله کلام، احادیث او اسلامي خپرونې تاسو ته څه وایي. خپل ژوند د دې په رڼا کې تیر کړئ چې الله عزت د دنیا او د آخرت درکړي. او که خدای مو کړه ژوند مو داسې په غفلت کې تیریده، په بې اعتنایي کې تیریده، دنیا په ژوند باندې دوکه وی، ژوند په فساد کې تیریده، د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې درېږئ. الله به د دې ځواني پوښتنه درنه کوي. بیا به الله ته څه ځواب وایئ؟ دا ګناه تر څه وخته پورې؟ دا فحشا تر کوم وخته پورې؟ دا بدبختي او غفلت تر کوم وخته پورې؟ راځه الله ته متوجه شه، توبه وباسه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په دوران کې یو نوی ځوان د یوې نامحرمې ښځې کور ته په بد نیت ورغی. کله چې دروازې ته ورسېده نو د چا په تلاوت کې دا آیت واورېده ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. د سورة اعراف آیت دی. په حقیقت کې چې څوک پرهیزګاران دي د هغوی حال دا وي چې که کله د شیطان له اغیزې څخه ناوړه مفکوره ورسره پیدا کیږي نو سم د لاسه متوجه کیږي او بیا هغوی په څرګنده توګه ویني چې د هغو لپاره سمه کړنلاره کوم یوه ده. ځوان هلک چې دا آیت واورېد نو بېهوشه شه او وولیده. هغې ښځې دا ځوان هلک په همدې حالت کې په دروازه کې پرېښود او خپله دننه لاړه. تصادفاً د هلک پلار هغه ځای ته راغی او هلک یې پورته که او کور ته یې وړ. کله چې هلک په هوښ راغی همدا آیت په ژبه جاری و ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. دا آیت په ژبه جاری و او په همدې حالت کې سا ورکړه. خلکو هغه خښ که. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له دې پیښې خبر شو، قبر ته یې ورغی، هلته ودرېد او دا آیت تلاوت که ولمن خاف مقام ربه جنتان. او د هر هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدلو ویره لري 2 باغونه او 2 جنتونه دي. نو دا ځوان هم د الله رب العزت نه ویرېدلی دی. نو چې کله د الله نه ویرېدلی دې ځوان لپاره به الله رب العزت په آخرت کې 2 جنتونه او 2 باغونه ورکوي. تا ته وایم ځوانه، کله چې ګناه سره مخ کیږي دا آیت دې لوستلی دی. کله چې ګناه کوې د الله رب العزت نه ویرېدلی، کله چې ګناه کوې دا دې په خپل زړه کې ګرځولی دي چې د آخرت په ورځ به زه د الله په حضور کې درېږم، د ټول مخلوق تر مخه به الله رب العزت رانه پوښتنه کوي، دا دې په زړه کې ګرځولی. پرېږده دا د غفلت ژوند،
پرېږده دا د بې اعتنایي ژوند، پرېږده دا د مستي ژوند، راځه الله ته متوجه شه، د الله د حکمونو پابند شه، د محمد رسول الله د سنتو پابند شه، چې د دنیا ژوند دې په عزت کې تیر شي او په آخرت کې هم الله ته په اوچته غاړه ولاړ وي او الله رب العزت دې جنت ته ولیږي. تا ته هم وایم درنې خورې، که مخکې د دې په بیلمازي باندې ګرفتاره وي، پرېږده بیلمازي، راځه د مانځه پابنده شه. که مخکې د دې د غیبت کوه، پرېږده. که مخکې د دې خرابه جامه دې اغوستله، پرېږده. که مخکې د دې د دروغ او تهمت کوه، پرېږده. راځه د الله د حکمونو پابنده شه خورې، د محمد رسول الله د ویناو پابنده شه، د خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر که، تر څو د الله د خدیجې و عایشې او د فاطمې سره په جنت کې یو ځای کړي. دا نه چې خدای مکړه الله دې جهنم ته ولیږي. یو ځوان صحابي د قرآن کریم تلاوت کوه. په همدې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هلته ورسید. کله چې هغه صحابي دې آیت ته ورسید، فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان، نو څه به جوړ شي په هغه وخت کې کله چې آسمان وچ وي او د سرې سرمنې غوندې سور شي. نو د هغه ځوان د تن ویښتان زیږه شول او په ژړا ژړا یې نفس بند شو. وار په وار به ویل هو په هغه ورځ چې آسمان څیرې شي زما به څه حال وي، ای زما بربادي، ای زما بربادي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځوان ته وویل چې ای ځوانه، ستا په ژړا باندې ملائکې هم په ژړا شوې. تا ته وایم ځوانه، کله دې د الله رب العزت دا کلام مطالعه کړی او چې کله دې آیت ته رسېدلی فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان، پې پوه شوی او د سترګو نه دې اوښکې تویې کړي دي. حضرت اسما بنت یزید رضی الله تعالی عنها وایي یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کور ته تشریف راوړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دجال یادونه وکړه. بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د کومې اړتیا له امله بهر ووت او له لږ ځنډ وروسته بیرته راغی. په هغه وخت کې خلکو چې د دجال په هکله له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه څه اورېدلي وو، داسې حال و چې ټول په غم اخته شوي ول. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دروازې په څنګدریو لاسونه کیښودل او وی فرمایل اسما دا څه حال دی؟ ما ځواب ورکړ یا رسول الله، تاسې د دجال داسې یادونه وکړه چې زموږ زړونه خولې ته راغلل. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که چیرې دجال زما په ژوند راشي نو زه به د هغه مقابله پخپله کوم او که زه پاتې نه شوم نو الله رب العزت به له ما څخه وروسته د هر مومن ساتونکی وي. حضرت اسما فرمایی ما وفرمایل یا رسول الله په الله سوګند چې زموږ حال داسې شه چې موږ اوړه لامده کړي و چې ډوډۍ پخه کړو، خو د دجال له ویرې څخه تر څو ښه ډیر وږي نه شو موږ ډوډۍ نشو پخولی. نو د دجال د راتلو په وخت کې به د مسلمانانو د غم او فکر څه حال وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په هغه وخت کې به مسلمانان هغه شی له خوراک او څښاک څخه بېغمه کړي لکه چې ملایکې په آسمان کې له خوراک او څښاک څخه بېغمه کړي دي. هغه شی څه شی دی؟ د الله تقدیس او د الله رب العزت تحمید چې د الله پاکي بیانوي او د الله حمد بیانوي. فکر وکړئ درنو اوریدونکو، د اصحابو کرامو رضی الله عنهم تقوا، د الله رب العزت څخه ویره، د آخرت فکر په کومه درجه کې و او زموږ بې پروایي او د آخرت هیرولو څه حال دی؟ نو چې زما دا خبرې م اوریدلې دي په دې باندې عمل وکړئ، د الله د حکمونو پابند شئ، د آخرت ویرې او د الله ویرې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ، انشاءالله چې الله رب العزت به مو کامیابه کړي. نو درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د دې موضوع آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. الله رب العزت دې اول ماته بیا تاسو ته په دې ویناو باندې د عمل کولو توفیق راکړي او څه مو چې ویلي دي الله رب العزت دې د خپلې رضا دپاره وګرځوي او تاسو چې اوریدلي دي ما غریب هم په خپلو دعاګانو کې مه هیروئ. تر بلې خپرونې پورې چې سره د نوې موضوع ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.
هم واکمان هم ځواکمان دی څوک نه لري سیال هم واکمن هم ځواکمان دی څوک نه لري سیال سرکشانو یې ولید ذلت او زوال سرکشانو یې ولید ذلت او زوال سرکشانو یې ولید ذلت او زوال قهار چی یادیږي الله دې الله چی سجدي ورته کیږي الله دې الله ستر قهار چی یادیږي الله دې الله چی سجدي ورته کیږي الله دې الله پسنا چی کایږي الله دې الله چی سجدي ورته کیږي الله دې الله چی سجدي ورته کیږي الله دې الله نازیدل په قدرت رستل دی د ځان نازیدل په قدرت رستل دی د ځان نه یې ته د خپل ځان نه د استاد جهان نه یې ته د خپل ځان نه د استاد جهان نه یې ته د خپل ځان نه د استاد جهان کن تعملیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله چې کن تعملیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله پسنا چې کایږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله چې کوي د عزت او ذلت فیصله چې کوي د عزت او ذلت فیصله غواړو موږ ترېنه تل د رحمت فیصله غواړو موږ ترېنه تل د رحمت فیصله غواړو مونږ ترېنه تل د رحمت فیصله په مخلوق چې رحمیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله په مخلوق چې رحمیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله پسنا چې کایږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله نازیدل په قدرت رستل دی د ځان نازیدل په قدرت رستل دی د ځان نه یې ته د خپل ځان د استاد جهان نه یې ته د خپل ځان د استاد جهان چې کن تعملیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله چې کن تعملیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله چې سجدي ورته کیږي الله دې الله لنظر د خلق الودال بشر لنظر د خلق الودال بشر سراجی د پستر ګولی دل بشر سراجی د پستر ګولی دل بشر چې مظلوم
तारसीगी अल्लाह दे अल्लाह ची सुजदी वर्ता कीगी अल्लाह दे अल्लाह ची मजलूम तारसीगी अल्लाह दे अल्लाह ची सुजदी वर्ता कीगी अल्लाह दे अल्लाह पसना चिकाईगी अल्लाह दे अल्लाह ची सुजदी वर्ता कीगी अल्लाह दे अल्लाह ची सुजदी वर्ता कीगी अल्लाह दे अल्लाह ची सुजदी वर्ता कीगी अल्लाह दे अल्लाह।